أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء 8 نمبر آیت تے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. دا آیت د ما قبل آیت سره ربط ساتي. مخکې آیت مبارکه کې د میراث اجمالی تذکره وکړله، نو دې آیت مبارکه کې په دغه موقع باندې عام طور دستور دا د خلکو داو چې کله به میراث تقسیمېدلو نو خلک به رشتہ داران دا به هغه موقع ته راجمع شول. په دې امید سره که چېرې زموږ ورسره څه برخه کېږي حصه کېږي چې مونږ ته راکړي، یا په دې امید سره چېرې دوی ته د مفتو مال میلاویږي، نو که دوی زمونږه محتاجۍ ته وګوري او مونږ له ترې څه راکړي، نو د هغوی تذکره کوي. نو فرمایي وَإِذَا هر کله حضر القسمة چې حاضر شي تقسیم ته، یعنی کله چې د میراث تقسیمولو ته حاضر شي اولو القربى نزدې رشتہ داران، د رشتې خاوندان، والیتاما او یتیمانان، والمساکین او مسکینان، فرزقو منه نو تاسو رزق ورکئ دوی ته د دغه میراث نه. دې باره کې مفسرینو څلور اقوال ذکر کړي دي. اولنی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نه نقل لې چې دینه مراد دا دی چې کله به تقسیم کېدلو د میراث نو رشتہ داران او پر رشتہ دارانو کې یتیمان او مسکینان خلق به حاضر شول، په دې امید سره که چېرې زموږ پکې په دې میراث کې څه برخه رسي چې موږ ته راکړي، یا په دې امید سره چې یاره دوی ته د مفتو مال میلاویږي، نو که چېرې دوی زمونږ محتاجۍ ته او مسکینۍ ته وګوري، زمونږ یتیموالي ته وګوري او مونږ له دې څه راکړي، نو دا یو امر استحبابي دی، یعنی مستحب ده چې هغوی له د هغې نه څه رزق ورکړلی شي او بیا هغوی ته ښایسته خبره وکړلی شي چې ستاسو خو په دې کې څه حصه مقرر نشته دی، یعنی تاسو په ذوی الفروض کې هغه نه راځئ. البته
دا ټیم مناسب هغوی له سور کی. او دویم قول دا د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه نقل لې فرمایي چې دا د میراث د حکم راتلو نه مخکې دا حکم وو چې کله د میراث حکم راغی نو دا حکم بیا منسوخ شولو. دریم قول د ابن زید نه نقل لې او د سعید ابن مسیب رحمه الله نه چې د دې نه مراد چې دی دا هغه رشتہ داران دي چې د هغوی په میراث کې حصه رسي نه او دوی د یو کس د وفات کېدلو په وخت کې د وصیت لپاره حاضر شي. لکه مثلا یو سړی وفات کیږي او د هغه نوسی دی او دغه نوسو پلار چې دی هغه وفات شوی دی. کم کس چې د پلار د وفات نه مخکې وفات شي نو د هغه د الواد بیا په میراث کې حصه نه وي. نو دغه نوسی چې دی چې د دوی پلار د خپل پلار نه مخکې وفات شوی دی دا خو په میراث کې حصه شته دی نه او هغه هم د الواد دی نو حصه خو شته نه خو دغه نیکه له پکار دی چې دی د خپل نواسو دپاره وصیت وکړي چې بای دوی له ما دومره حصه ورکړله په دې میراث کې. نو فرمایي چې د دې نه مراد دغه کسان دي چې د هغوی په میراث کې حصه رسي نه خو د هغوی د رشته دارۍ د وجې نه یا یو رشته دار چې د هغه په میراث کې حصه نه رسي او نږدې رشته دار دی او یتیم دی او یو کس د هغه په حق کې وصیت وکړي یا مسکین دی غریب دی او دی پوهیږي چېرې که دله زه برخه ورکم او د ده پې د دنیا د حالات برابر شي نو د هغوی دپاره د وصیت دپاره دا حکم چې دی نو هغه لګولی شوی دی. او په دې کې څلورم قول هغه دا دی چې د دې نه مراد هغه رشته داران دي چې کله یو کس وفات شولو نو دغه میراث چې دی د هغې تقسیمول فی الحال ګران دي مشکل دی نو دغه وارثان لا تقسیم کوي نه. البته په دې وارثانو کې ځینې وارثان داسې دي چې د هغوی په دې کې حصه شته دی وارثان دي لیکن دا ده چې یتیمانان دي یا مسکینان دي غریبانان دي هغوی ته فوري د تقسیم ضرورت دی او غواړي چې یاره تقسیم وشي چې موږ ته څه میلاو شي چې زموږ پې مخه روانه شي او حالان کې علن سات لا تقسیم کول ګران دي مشکل دي. نو دوی دا مطالبه کوي چې یاره تاسو دا تقسیم وکئ. نو فرمایي چې د دوی د مخې د روانول لپاره که دوی د تقسیم نه مخکې دوی له څه حصه ورکړي چې دوی بې ځانه خپل مخ روانه کړي او بیا چې کله وروسته صحیح تقسیم کیږي نو دا کومه برخه چې دوی له وس ورکړې ده دا د هغوی په هغه برخه کې حساب کې وروسته بیا صحیح تقسیم وکړي. د دغه صحیح تقسیم نه مخکې
صحیح سا هغوی له ورکول د دې لپاره چې د هغوی پې مخه روانه شي. نو فرمایي چې د دې نه مراد دغه دی. نو فرمایي چې دوی ته د هغې نه رزق ورکول او دوی ته ښایسته خبره کول. زموږ ټولې جګړې عام طور د دې د وجې نه په میراث کې د تقسیم د وجې نه به الله جګړې جوړېږي. نو فرمایي چې تاسو په دغه موقع باندې دوی له رزق ورکئ، له دوی له دومره څه ورکئ چې دوی پې مخه روانه شي او دوی ته ښایسته خبره وکئ. یاره ستاسو په دې کې حصه شته دی، مونږ به تقسیم کوو. الان سات دا مشکلات دي، دا د وجې نه تقسیم نشو کولی او تاسو دا الان سات د خپل د حالاتو برابرولو لپاره دا حصه والی او وروسته به چې کله تقسیم وشي نوره چې پکې ستاسو څومره رسېده هغه به درکو. نو په روغه خبره کولو باندې بله مسلې حل کیږي او عام طور ټول یعنی دشمنی تعلقات خرابېدل په داسې موقع باندې د جټې خبرې کولو د وجې نه جوړېږي. نو فرمایي چې تاسو دوی له رزق هم ورکئ او دوی ته سمه وینا وکئ، روغه خبره ورته وکئ. وَإِذَا او هر کله حضر القسمته چې حاضر شي تقسیم ته د میراث اولو القربا رشتہ داران والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو رزق ورکئ دوی ته منه د دغه میراث نه وقولو او اوای لهم دوی ته قولا وینا معروفه د دستور مطابق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. یو ملګري دعا د پاره درخواست کړی، دعا وکړئ پروردگار ته مشکلات مسائل ختم کړي. پروردگار ته کور کې امن او سکون راولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.